قیامت د راتلو نه مخکې به د انسانانو په مابین کې یو لوی جنګ راپېښېږي. فإما طريق إلى النصر وإما طريق إلى الجنة. الله أكبر. دا به د انسانانو په تاریخ کې ډیره خونریزه معرکه وي. په دې جنګ کې به صرف یوه ډله کامیابیږي او باقي ټولو خلکو ته به شکست میلاو شي. او په دغه خلکو کې چې کوم ژوندي پاتې شي نو هغوی به د دغې فاتح ډلې سره میلاو شي. ملګرو، دا عقیده په مختلف قسمه مذاهبو کې مشهوره ده. لکه مثال په طور د عیسایانو په مذهبي کتاب انجیل یوحنا کې د دې معرکې ذکر شوی دی. او په دغه کتاب کې لیکلي دي چې دا معرکه به د هرمجدون په علاقې کې راپېښېږي. دې جنګ کې عیسایانو د مدد لپاره به عیسی علیه السلام راکوز شي. دې به د عیسایانو په دفاع کې د دغې ډلې سره وجنګېږي او په دې جنګ کې به بتپرستو ته شکست میلاو شي. دلته د بتپرستو نه د دوی مراد یهودیان او مسلمانان دي. او بیا وروسته وایي چې په دې معرکه کې به عیسایانو ته فتح میلاو شي او په ټوله دنیا کې به عیسیت عام شي. بل د دې واقعي تذکره د یهودیانو په یو کتاب تلمود کې هم شته دی. تلمود د یهودیانو یو معزز کتاب دی او یهودیان د دې کتاب د تورات نه هم زیات عزت کوي. په دې کتاب کې د داسې جنګ تذکره شوې ده او دا پکې ویل شوي دي چې په دې جنګ کې به یهودیانو د مدد لپاره مسیح راځي. په دې جنګ کې به یهودو ته فتح میلاو شي او په ټوله دنیا باندې به د دوی حکومت قایم شي. ملګرو، دوی دا ویلي دي چې دا جنګ به د هرمجدون په علاقې کې واقع کیږي. دا علاقه په فلسطین کې واقع ده او نن سبا د اسرایلو په کنټرول کې ده او دې علاقې ته نن سبا ترمجدون ویل کیږي. اوس راځو او ګورو چې احادیث د دې معرکې باره کې څه وایي. ابو داود او ابن ماجه کې یو حدیث دی. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو به د روم ولا سره ملګری شئ د یو بل دشمن په خلاف. تاسو د رومیانو په منځ کې به صلح شوي وي. تاسو به د رومیانو په ملګرتیا کې دغه دشمن سره وجنګیږئ او په دې جنګ کې به الله تاسو له فتح درکړي. بیا چې کله مسلمانان د رومیانو سره یوې علاقې ته راورسي، یعنی اوچت ځای ته، نو دغلته به یو عیسایي راپاسي او دا نعره به ولګئ چې غلب الصلیب، صلیب غالب شو، یا صلیب د وجې نه موږ ته فتح میلاو شوه. په دې خبرې سره به یو مسلمان له غوسه ورشي، هغه به راپاسي او د عیسایي به قتل کی. په دې قتل سره به رومیان د امن غسل حماته کی او د یو لوی جنگ آغاز به وشي. دا حدیث په ابو داود او ابن ماجه کې را نقل دی او امام البانی رحم الله ورته صحیح ویلی دی. اگر چې بعضی اهل العلم دا ضعیف کړی هم دی، لیکن دا حدیث صحیح ځکه دی چې دغه رنګه یو بل حدیث هم را نقل دی په صحیح مسلم کې. په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قیامت به د هغه وخت پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې رومیان دابق علاقې ته راشي. نو د مسلمانانو یو لښکر به د دوی مقابلې له ورشي، یعنی دوی به د جهاد دپاره وځي. دا اوږد حدیث دی، په آخره کې راځي چې دوی له به الله فتح ورکړي تر دې چې دوی به قسطنطنیه هم فتح کړي. قسطنطنیه یو غټ ښار دی په ترکیه کې، نن سبا ورته استنبول ویلی کیږي. مخکینی زمانې کې به دې ته قسطنطنیه ویلی کېده او دا په دغه زمانه کې یو ایډوانس او ترقي یافته ښار و. په نورو حدیثو کې راځي د الله رسول فرمایلی دي چې کله مسلمانان قسطنطنیه فتح کړي نو تاسو بیا انتظار کوئ، په دغه ورځ یا سبا به دجال راځي. او دې فتح ته په بعضې احادیثو کې ملحمة الکبرا هم ویلی شوې ده. خلاصه دا د ملګرو چې په احادیثو کې د هرمجدون تذکره نه ده راغلې. دومره ده چې په احادیثو کې د جنگ تذکره شوې ده چې قیامت د راتلو نه مخکې به یو لوی جنگ راپېښېږي او دې کې به الله مسلمانانو له فتح ورکوي. دې فتح نه بعد به دجال راځي او دجال نه بعد به عیسی علیه السلام راکوزیږي. لیکن ملګرو، په دې احادیثو کې د هرمجدون تذکره نشته. کم مسلمانان رونه چې د قیامت په علاماتو کې د هرمجدون تذکره کوي نو دا یو قسمه اسرائیلیات بیانوي. په دې بالکل باور نه دی پکار. د مصر یو عالم دی امین محمد جمال الدین، د یو کتاب لیکلی دی د هرمجدون په نوم باندې. په هغې کې هغه اکثر ضعیف او منګړت روایت را نقل کړي دي. دې وجې نه د عربو اکثر علماو په دغه کتاب باندې ردونه هم کړي دي. بل طرف ته قسم په هندوستان کې ته وګوري نو بعضې داسې کسان شته دی چې هغوی هم داسې ډېر واقعات بغیر سره تحقیق نه را نقل کوي، بس چې په کتاب کې څه ویني بیا زر د هغې بیان خلکو ته شروع کړي. لکه بعضې خلک دا وایي چې شام کې به د سفیاني په نوم باندې یو کس بادشاه کیږي. دا به ډېر ظالم سړی وي او دا به د ابو سفیان په اولادو کې وي. کله چې دی د مهدي نه خبر شي نو دی به د هغه په خلاف لښکرې راوریږي او دا لښکرې به راځي تر دې چې الله به یې په ځمکه باندې ننباسي. په احادیثو کې د خسف تذکره راغلي ده، لیکن د سفیاني بادشاه دا تذکره بالکل په احادیثو کې نشته. دا صرف اندازې دي چې دوی د خپل ځانه لګولي دي. غرض دا دی ملګرو چې احادیثو نه معلومیږي چې مهدي به هله راځي کله چې به مسلمانان د ظلم سره مخامخ وي، ټوله ځمکه به د ظلم او جور نه ډکوي. که نن سبا موږ او تاسو وګورو نو په دنیا کې واحد مسلمانان داسې خلک دي چې د دوی سره ډېر ظلم کیږي، دوی وژلی کیږي، د کورونو نه ویستلی کیږي، جیلونو ته اچولی کیږي. دا د خفګان خبره ده، لیکن د دې سره یو زیری هم دی چې داسې وخت کې به الله د مسلمانانو مرسته کوي. کله چې دجال راوځي نو مسلمانان به له ډېر ضعف سره مخامخ شي.
دنیا بل د په کنټرول کې راشي. دغه وخت به مسلمانان په شام کې راجمه وي چې عیسی علیه السلام به راکوز شي او دی به بیا د جل د لوط په مقام کې قتل کی. د تعجب خبره ده چې د لوط په دې علاقې کې اسرائیل یو ایرپورټ جوړ کړی دی او بعضې خلک د دې نه دا مطلب اخلي چې د جل به دې ځای ته راشي او د تیښتې اراده به کوي په جهاز کې، لیکن عیسی علیه السلام به غالب شي او دی به قتل کی. نو ملګرو که نن سبا د حالاتو ته وګورو نو ډېر داسې نښې شته دی چې په احادیثو کې د هغې بیان شوی دی او نن سبا هغه بالکل پوره شوي دي. په شام کې چې کوم حالات روان دي، د امریکای صدر په خپل یو محاضره کې دا ویلي دي چې اسرائیل د رغبې په لحاظ سره وړوکی ملک دی، دا به موږ فراخه کوو. د اسرائیلو چې کوم خواب دی د ګریټر اسرائیل هغه پوره کېدو طرف ته روان دی. نو د دې اقداماتو خبرو ورسنه دا معلومیږي چې د دې په نتیجه کې به یو لوی جنګ راپېښیږي. تاسو سوچ وکړئ چې لبنان، سیریا، اردن او د مصر ډېرې علاقې اسرائیل قبضه کړي او د هر څه په خپل کنټرول کې واخلي. نو اخر داسې ضرور ده چې د عربو صبر به تمامېږي. ادوی چې بیا کله جوابي تور باندې د جنګ آغاز وکړي نو په دې خبره کې شک نشته چې ټولې دنیا مسلمانان به دوی سره ودرېږي او دې نه بیا څومره لوی جنګ راپېښېدلی شي تاسو د هغې اندازه لګولی شئ. او دا جنګ په احادیثو کې ثابت دی. په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قیامت نږدې به د مسلمانانو جنګ راځي د یهودو سره، تر دې چې هر ونه او بوټی به دا آواز کوي چې ای عبدالله راشه زما نه شاته یهودي ناست دی دا قتل کا. نو دې حدیث کې اشاره ده یو لوی جنګ ته. اخر دا ونې او بوټي به څنګه خبرې کوي؟ ایا داسې ممکن ده؟ انشاءالله په دې باندې به بحث وکړو خو پر روانه ویډیو کې. نور الله سبحانه وتعالی دې په مسلمانانو باندې خاص کر شام والا باندې رحم وکړي، د هغوی دا درد او خفګان دی الله په خوشحالۍ بدل کړي. آمین.